بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې مدرس 13 ویډیو کې مدرس سدل او د عام کسرونو مقایسه او د عام کسرونو مخرجه کول. په دې ویډیو کې راځو اوس د عام کسرونو څلورګونې عملي. د عام کسرونو څلورګونې عملي. د عام کسرونو څلورګونې عملي. د عام کسرونو څلورګونې عملي یعنی ساده، جمع، تفریق او ضرب او تقسیم. اول لازم جمع وو. جمع د عام کسرونو جمع کول. د عام کسرونو جمع کول په دوه حالتو کې سیړو. اول کچرته کسرونه هم مخرج وي. کچرته سو کسرونه موږ د سوګرا کې هغه کسرونه هم مخرج وي. دا غي بیل طریقه دا. او کچرته مخرج نه وي اول هم مخرج کو. اول کچرته موږ سره عام کسرونه ټول هم مخرج وي. نو په دوه حالتو کې اول کا چیرې کسرونه هم مخرج وي. دې لپاره مثالونه مثلا اول مثال موږ سره کچرته کسرونه مخرج وي 2 پر شپږ جمع 3 پر شپږ. کسرونه مخرج موږ ته سره کوم مثالونه چې یو مثال لکه 2 پر شپږ جمع 3 پر شپږ. نو کسرونه مخرج یو مخرج نسو او صورتونه سره جمع کو 2 جمع 3 2 جمع 3. نو اوس لیکو چې 2 جمع 3 15 پر شپږ جمع شو سره. دویم مثال کچرته موږ تر کې 15 پر لس جمع شپږ پر لس. نو لیکو مخرج دی لس مخرج مشترک دی. لس 15 جمع شپږ په خپل لیکو 15 جمع شپږ. مخرجونه مساوي دي. مخرج خپل نسو صورتونه جمع کو 15 جمع شپږ. 15 جمع شپږ راځي یو لس پر لس. دریم مثال موږ تر کې یو پر 2 جمع 21 پر 2 کسرونو جمع کول دي. مخرجونه سره مساوي دو مخرج مشترک دی. یو جمع 22 پر 2 چې یو لس راځي. نو دا د کسرونو هم مخرج جمع اول حالت کچرته کسرونه هم مخرج نه وي. دویم حالت کچرته کچيري کسرونه هم مخرج نه وي. کچرته کسرونه مخرج نه وي اول مخرج کو بیا جمع کو د ساده او لومړی طریقه په حالت په شکل. اول مثلا 2 پر 3 جمع 3 پر شپږ. کسرونه دې موږ ته جمع کا. نو ګور چې مخرج دي کنه نه دي هم مخرج ال سی مینس شپږ دي. شپږ تقسیم 3 2 شپږ تقسیم 3 2 په 2 کې سلور جمع شپږ تقسیم شپږ یو په 3 کې 3 جمع سلور و پر شپږ. ګور کسرونه مخرج نه اول هم مخرج کې ال سی مرتنه دي 3 او د شپږ ترمنځ ال سی شپږ دي. شپږ تقسیم 3 2 په 2 شپږ 2 په 2 کې سلور. شپږ تقسیم شپږ یو په 3 کې 3. نو کسرونه. دویم مثال کچرته موږ سره 15 پر شل جمع 3 پر لس. دا کسرونه موږ جمع کوو. نو مخرجونه یو شی نه دي. نو مخرجونه چې ده یو شی کو شل او لس. نو ال سی مینس شل تقسیم شل تقسیم شل یو او مخرج مشترک رالو. اول کسر په مخرج وي شو. نو شل تقسیم شل یو پنځو کې 15 جمع شل تقسیم لس 2 تقسیم 2003 شپږ. شل تقسیم لس 2003 شپږ. نو شپږ جمع 15 یو لس پر شل. نو دا کچرته کسرونه مخرج نه دی مخرج کول. دریم مثال په ملګو کچرته موږ سره شپږ پر 15 او جمع و پر 15. نو ګورو چې کسرونه مخرج نه 15 نه چې دي زلونی سو مثلا موږ شپږ. نو شپږ پر 15 جمع و پر شپږ. نو دې حالول لپاره ګوره مخرج مشترک نیسو. مخرج مشترک دی اوس دې خپل کې ډایرکټ سیم نه نیول کیږي. نو سره مخرجونه ضرب 15 په شپږ کې 10 شخص مې 15 شپږ زرد شپږ 10 جمع 10 شخص مې شپږ 15 په وکې 15 سالويخت. نو دا دواړه سره جمع کوو. دا یو لس راځي. مخرج مشترک خو 10 دی. ښه 15 جمع شپږ یو لس یو لیکو یو حاصل 3 جمع سلور و یو
اته یو اتیا پر 10 چې دا د دریم مثال د کسرونو نو کسرونو جمع د عام کسرونو په جمع کې دوه حالته کچرته کسرونو هم مخرج وي نو یو مخرج نه یو مخرج نو صورتونه سره جمع کو لکه دا مثالونه او کچرته هم مخرج نه وي لکه دلته چې راغله ول هم مخرج کو او به چې د مخرج کول نو وروسته د جمع حالت طبيعي نو دا د کسرونو د عام کسرونو په جمع کې کچرته موږ سره یو مخلوط د جمع په حالت کې راشي مثلا یو صحیح یو پر 3 جمع د 15 صحیح یو پر 2 کچرته موږ سره دا دوه مخلوط عددونه وي موږ تر کې جمع په حالت کې نو موږ د مخلوط عددونه د مخلوط عددونه دا اول کول چې تصحیح کړو یعنی عام کسر ته وړو بیرته بیا غي نه لاړ شو جمع کړو او یا ډایرکټ هم د څه کول شو چې ولیکو یو جمع 15 صحیح برخه ګوره دا صحیح برخه وا د دې مخلوطه د دې مخلوطه د صحیح برخه وا نو یو جمع د 15 کو به لیکو بیرته دا یو جمع 3 یو پر 3 جمع یو پر 2 اوس په دې ډول یو جمع 15 دن راځي شپږ سه یو دین عام کسرونه دی اوس دا جمع کو د مخرج نه مخرج مشترک شپږ نسو شپږ تقسیم 3 2 جمع 2 په یو کې 2 شپږ تقسیم 2 3 په یو کې 3 شپږ 2 جمع 3 15 پر شپږ 15 پر شپږ نو موږ سره راغی چې 15 شپږ صحیح 2 جمع 3 15 پر شپږ نو دا موږ سره لاسره کچر تاسو موږ دا تصحیح کړو شپږ په شپږ کې شپږ جمع 15 یو سلويخت پر شپږ عام کسر موږ سره راغی بل اخره دا او کچر ته موږ د سونو کړه اول تصحیح کړو به جمع کړو نو یو صحیح یو پر 3 جمع 15 صحیح یو پر 2 اول دا تصحیح کوي یو پر 3 کې 3 جمع یو سلور پر 3 تصحیح شو دا کسر جمع 15 په 2 کې لس جمع یو لس پر 2 دا هم تصحیح شو اوس راځو دا جمع کو مخرج مشترک نسو شپږ تقسیم 3 2 کې شپږ تقسیم 3 2 په سلور کې اته جمع شپږ تقسیم 2 3 په یو لس کې 3 شاغه اوس کچر ته موږ اته جمع د 3 شو سره کړو دینه موږ سره راځي یو سلوخت پر شپږ نو ګورو چې دواړو جوابونو کې است فرق نه دی راغلی نو کچر ته موږ سره مخلوط عددونه وي اول کې تصحیح کول غواړو به جمع کړو بیا هم پرونه کې کچر ته صحیح عددونه بیل جمع کړو او شری بعد برخه بیل جمع کړو بل اخر ولیکو د مخلوط عدد په شکل کې دلته مو چولیک او بیا هغه مخلوط عدد تصحیح کړو دا جواب او کچر ته موږ د څه وکړو چې دوه کسرونه بیل اول تصحیح کړو بیا هغه سره جمع کړو نو دا جواب بالکل فرق نه کوي نو دا کچر ته دام کسرونو کې مخلوط عددونه راشي دا غي جمع کوو کسرونو تفریق دویم دام کسرونو تفریق د تفریق عملیه کچر د کسرونو مخرج او کچر د کسرونو مخرج نه ډایرکټ په مثالونو کې موږ دا شوازي کوو موږ لیکو مثلا لس پر 3 منفي 15 پر 3 دو کسرونه تفریق بالات په عمله کې راکړل شوی د موږ ته وایي چې تفریق کوي موږ مخرج نه مخرج نشته دا اول صورت نه دویم صورت تفریق وو لس منفي 15 پر 3 دویم مثال کچرته موږ سره راشي 12 پر شل منفي لس پر شل نو موږ مخرج نه یو مخرج سو 12 منفي لس 2 پر شل یو په 2 کې 2 لس په 2 کې شل یو پر لس دریم مثال کچرتا سره وی 15 پر 3 منفي لس پر 3 مخرجون یو مخرج 15 منفي لس چې په عقیدونو کې منفي 15 پر 3 دا به ان شاء الله عقیدونو په جمع او تفریق په څلورګونې عملي کوي منفي عملیات تسیړو وي خاص راز څلورم عملي ته کچرته مخرج نه مثلا کچرته مخرج نه وو 3 پر 2 منفي 15 پر شپږ هم مخرج نه دي نو چې مخرج نه دی اول هم مخرج کوو هم مخرج مشترک هم د شپږ السیم نو شپږ تقسیم 2 3 په درو کې نه منفي شپږ تقسیم شپږ یو د زر د 15 یو زر د 15 ها هم کسرونه چې د هم مخرج شو مخرجون نه یو مخرج د اول صورت نه دویم صورت تفریقونه هم منفي 15
4 پر شپږ اختصارم کیږي دا دویم مثال کچرته مخرج نه دا مثال ورته کافي پنځم مثال کچرته مخلوطه د دور سره راشي 15 صحیح 1 پر 2 منفي 2 صحیح 3 پر 2 کچرته موږ څه دغه مثال راشي نو اوله تاسو کو بیا تفریق عمليه اجرا کو یا اول صحیح برخه نه صحیح برخه تفریق کسری برخه نه کسری برخه هغه هم صحیح ده نو راځو 15000 د 2 15 په 2 کې لس جمع یو ولس پر 2 په خبر مخرج منفي په خپل 2 په 2 کې سلور جمع 3 و پر 2 په 2 کې سلور جمع 3 و مخرجونه سره یو شو مخرج شو نو 2 مخرج مشترک یو ولس منفي و سلور پر 2 یو په 2 کې 2 په 2 کې سلور چې دا جواب راځي نه هي 2 کچرته بل مثال لا شمون سره شپږم شپږ صحیح 3 پر سلور منفي 15 پر لس نو کچرته موږ ساده مثال راغی 15 پر 2 کچرته موږ ساده مثال شنو کسر بیا هم تاسو کو 15 شپږ په سلورو کې سلیر جمع 3 ویش پر سلور منفي 15 پر 2 نو مخرجون السیم نسو سلور تقسیمي سلور یو په ویشو کې ویش منفي سلور اخا د څه ډارګه سلور تقسیمي 2 15 کې لس پاتې کېږي موږ سره ول لس پر سلور نو دا د کسرونو اندام کسرونو تفریق کچرته موږ سره مخرجونه مساوي صورتونه اول صورت نه دویم تفریق او کچرته مخرجونه مختلف شو اول یا مخرجه کو کچرته موږ سره مخلوطه د اول ساده کو ویلو یا ډایرکټ مخلوطه صحیح برخه نه صحیح برخه تفریق او کسری برخه نه کسری چې په غیر ډول کچرته یو کسری راشي او مخلوطه راشي په دې ډول نو دا د کام کسرونو تفریق چې په بل ویډیو کې به ان شاء الله دام کسرونو ضرب او تقسیم او کسر الکسر تدریس شي